کې ساتي. یو سره غټې غټې بریتې ساتلې و خانان زما ډېر خوښ دي. نو اجرې ته به چې راووتو نو کور کې د ګډوري د لم سرمن ساتلې وه. نو دا بریتې به تې داسې غوړې کړې. اجرې ته به چې راغی نوکران بیا ناستو نو هلکه تاسو خوړلي جی چانو دال ملا صاحب جی غټه وخت تا جی شملو سره د خانانو خبرې ده نو بیا ما ته جال ته وځي چې نظر ته نو بیا ولی څه چل دی دا خبرې څنګه کې نو بیا دیکھو ګورئ دته به خان تاسو خوړي تا لومبي دا برېتې مې نه ګورئ چې خوړي پولاو زردې فرنیانې ماقوتیانې نوکران غریبان خواسی سپیری ایوی چاگه خوردی بریتی ہوئی بیره مودا قوم پا دی دوکا که او ساتل یو رضی اجرا که ناستے نوکران تی گیر چاپیر ناستی زوی پا من در آگه رلی بابا وینا ویتا بچی تی بریتی غرولی اپی سرمن خو پیشو تختولا دیورتا وی چپ کا بیرا دی غر کشا وی بابا والله کتو کی کوم مور می ویل چې وا شپلار ته وایا سرمن پیشو تختو نوکران ورته چې خان بریکې باندې په سرمنې غړولې او په دوکه کې دې مونږ ساتلي چې پولاو زردې او فرنیانې او ماقوتیانې ګوره د بنوټي راز چې دی د دوکې او د فریب خبره چې ده ټول عمر نه پاتې کېږي. دا راز یو ځل فاش ټیک ده جي ورځې خو یې قوم په دې دوکه کې وساتلو چې ما پولاونه خوړلي دي لیکن راز فاش د ضیاءالحق صاحب 10 کاله پس د دروغ او د دوکې د اسلام چغې راز فاش نو په خپله ووایي چې زه په اسلام راوستو کې ناکام ویری نو چې ناکام شوې زه که نه زه ټیکه خو دې نه ده بل پرېږده چې راشي چا کامیاب شي اوس زه پوه شوم چې دا 10 کالم د هغه اسلام چغې نه والي چې کوم اسلام حقیقي اسلام مونږ بالا ماڼۍ کې یو سړی دی د هغه د زوی اسلام نامه دی نو ټیشن کې زوی روان ویل اسلام او کولیانو آواز وکړل زنده‌باد د ورته چپ کوي اسلام ای بیا وی زنده‌باد د ورته چپ شي بیا هم ورته څه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه زه اوس پوه شوم چې اسلام نه مراد د ضیاءالحق صاحب جنیجو خیال هم کړی چې جنیجو صاحب راغلی نو دی غلی شوی دی تاسو خیال نه عزیزانو زمونږ نه جنیجو سره دشمني ده نه ضیاءالحق سره دشمني ده دشمني م هر هغه چا سره ده کاغه ملا وي کاغه پیر وي کاغه میا وي کا حکمران وي کا جرنیل وي کا وزیر وي کاغه صدر وي چې دا ملک په کومه نظریه باندې د قوم د بچو وینې پې توی شوي دي او هغه نظام په 40 کاله پکې رانغی نو زمونږ جنګ هغې خلکو سره تاسو خیال ده عزیزانو دا زما تاسو ته هغه خبرې دي چې والله که په دې بله پټۍ وخېږي والله که پې وخېږي دا ګز دی میدان که کم یو ممبر کم وزیر په دې خاکوټ کې راغی
او دا تپوس هم تې وکړو او ده وویل چې بلکل دې کوشش کېږي ورته بل ټایم مقرر کوی ته او بجلیګر ملا به په یو سټیج خبرې کولې دفاع وګوره 200 کاله د پیرنګي د لاډ می کاله جوړ کړي قانون سره خو د هندوستان خلک چلے دي د پاکستان د اسمبلو جوړ کړي ترمیم شده قوانینو سره خو د پاکستان مسلمانان چلے دي شي او د جناب محمد رسول الله د جوړ کړي په 23 کاله قانون کې د پاکستان مسلمانان ورسره نشي چلے تاسو ګورئ روزانه په زرګونو خلک مړه کېږي په زرګونو پاکستان وګوره د غلا ډیپو دی قدم بیرته غل دی جماعت لمونځ ته نوې کېړی نه شوی غلې پکې دکان پر پورې کا سار چې راځي دکان دې مات کور نه زنانه مړي ژوندي ته رالې چې رالې زنانه غریبانې په ډاګ یاریانې پاتې شه د وینځلې جامې پې وړي ټول ملک د غلا ډیپو ده که نه قانون دې د ملک څه دی اول خو چې خوار او غریب وي څوک دې راپوس نه اړي قانون اول شي څه چل دی شیخ صاحب دې غلا نه شي بستا کتنی حوالات کی واچو آپ لوگ پیمانے چکی بیرا اگر کہ تو مان جو نہ رکھے خام نہ رکھے داستا دا ملک قانون زوم چدے ملک لب محمود غزنوی غلد پیدا کوما سنگا یو کوئی دا خزور ترالا چستا پا دور حکومت کے زمان زوی گتا یویندو غصہ کرے دا محمود غزنوی ورطا ہوئے چو بی بی پا مادی رزت حرام ہوئی چتر سو پورے مستاد بچی دا گتے بدل دا ٹول ہندوستان ننی آگستے نتا سومناتی حملہ اکرا ٹول ہندوستان ہے دیو خزی دا گتے دا پارا فتح ناول کو رپورٹ نشی کوئی که رپورٹ تیو کو مجسٹریٹ تور آگئی سنگا چلو شد جی اغلا میں شد گواہ موا گواہ جی ماں غریب سڑی دا پارا گوئی دا کس میں دے مسترد آگا عورت زمان زوئی نا چاہ سیکل پٹ کرے سیکل تے پٹ کو پولیس کمی ہوئی کہ سیکل ہو رکھ دے ویل رپورٹ مال خدای راستی که رپورٹو کا تک با سیکل تاسو نغوار سیکل راولی بم پا علم کی رسوا دا کمل پولیس چی یو سیکل نشی پیدا کولے اگا پولیس بزیو گھنٹا سٹار ورطا پوگا پرے نگم لتی بورکم و دا تانی نبی بارو بار دا ممکن ہے کہ دتانے ایسے چوتا دی پالاکی کی غل نہیں معلوم دا ممکن ہے غل بھی نہیں معلوم دالاکے ایسے چو دالاکے افسرانو تا دی ہیروئن خرسونو والا نہیں معلوم ہیروئن تو خرسے کیے تو حکومت تدا پتہ نہیں خرسا ہی ہے تو او سکیتو زبتاسو جوندی پریدم زب تاسو منبری لیڈری نکام زمان ایمان دادے کہ پاکستان کی 8 کروڑ دی او دی ایران گوندی انقلاب آولم او 2 کروڑ در کی جٹکت سب ازوان علکے او دی ایروین سگریٹ با دسکری یو کنا بچیگی ماتا با پسر کنو اوڑی راوڑی کورتا براش زوانا خضا با میں در تکری دی گرا بچیا خضا با دی ناستی دا دلت گویا خضا با دی ناستی دا خضا قابل بنی دا سور بچیا خضا بتا جوندے پید زلیل و رزیل قوما بیا دا دی تحفظ سوک کئی دی لپناس
څوک ورکوي؟ هیروین خرڅېږي د چا په دوکانونو کې. د واړه نه واله تر لویه پورې شرمېدلو تا خو ټوله صوبه وشرمېده. ورشه په امریکا کې څوک ونیوی شو؟ نه شرمېدلو. دا ځوانان هلکان واورئ بې غیرتو چې پوډر سکئ په وخت ښځې له بل مېړه ګورئ. په وخت ښځه بل نه په نکاح کا او ته یو سګرټ پاس کا او یو لاندې نس کا. تا ته ملک دی؟ زه خو وګوره ملک چین دی. ملک چین دی. چین اپیمیان یې ونیو په جاز کې وخېجول او د پاس نه یې رالغه کړه او ټول چین ولیده چې که پته ولګېده چې چا اپیم خوړلي دي دا به حشر. ته وګوره چې په چین کې څوک د دې نامه وایي. یو راولېږئ سر تې پرې کوم یا سر لاندې او پې پاس ځوړندوم. ته وګوره نن د جوارۍ پر چې کوم ځای لګېدلی هغې لاندې تیاره څوک ورکوي؟ سنټري پې څوک ولاړي؟ شکرانې څوک کوي؟ چېرته چې د ښځو د عصمت سپلایي کېږي د هغې چودایي خواره څوک دي؟ لاندې پې تیاره د پولیس ولاړي. تاسو خیال راغی دا ملک دی؟ داسې شرمېدلی ملک په ټول پاکستان کې څه په ټوله دنیا کې وښایئ چې به یک وخت پکې څلور قانونه چلي. شریعت بینک چې برای نام جوړ کړی 6 کاله وشو شریعت بینک والا ناستي مچان سړي د پاکستان کې چا جرم نه دی کړی چې هغوی وله سزا جج صاحب سوال دی وایي خیر خیریت امن و امان دی. بم خلاص شي پردی مور بچی پکې والوزي جی کوئی تشویش کی بات نہیں. تو ٹی وی تاسو اورئ ٹی وی حرام توپ ګورئ. ټي وي مستقله سینما ده. وي سي آر نه د امیر المؤمنین کسټم ډیوټي لرې کړه چې دا مبارک شی دی چې دا خلک ترې محروم نه شي. 18 کروڑه روپۍ زمونږ پېښور صدر کې په ټي وي سټیشن لګېدلي 18 کروڑه روپۍ. دې قوم ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و. ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و ورته. ټي وي سټیشن څه شي؟ ډرامې دي. الحمدلله ما سره ټي وي نشته. اگر چې تاسو قوم ما معاف کوئ هم نه داسې ذلیل او رذله مردان نه راله ما ته ایجي جنګ هم وکړه چا سره چې د مولانا صاحب کور کې سي آر دی او د مولانا صاحب کور کې ټي وي دی او یو ایجي ما خو یو سړي سره جنګ وکړو چې د مولانا صاحب ښځې هم رستو نه سر غوڅ کړی دی. غوڅ کړی دی که دا کیچي کړی دی. ما خلاصه خبره ده ورشه مور دې راوله چې زمونږ کور کې لاړ شي. ما خو یو ناروغه لور ده یو مې بوډۍ ښځه ده. زه خپله بوډا یم. که اوس زما سر ښځه غوڅکي نو څه کوي؟ وایي زمونږ یو استاد و مدي خاندي مونږ یې ولې جي وایي د لوی غم نه مې ځان خلاص کړو. نو لیډا بار ناستي او لیډا یې دوکانانو سره انګتې شي. دې خوا وګوره زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي کمې زور په لاس کې راغی کم قوت په لاس کې راغی او تاسو زما نه یو ښځه بار ولیده نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړ. یوه ښځه دارو دپاره به ښځه بار نه او چې زه اډر وکړم چې ښځه به بار نه راوځي که راووته چې چا ونیوه د هغه ده. تاسو خو بیا کرت وکئ ما ته وګوره هلکې تاسو هم خوشحال یئ چې خدای هغه ورځ راولې په لوی قهر اخته یئ
گریجویټ فیشنیبل خلق خو پرېږده دا شیخان چې څومره د ښځو نه تنګ دي قسم په خدای دی دوی حل نه وایي راشه دی په بو میا صاحب زیارت کې یا د بادو یا د سرخوږي زیارتونه چې دي شیخ مخکې شیخنۍ ورپسې خزانه په سر ایښي پکې واښۍ ټومبه دغه وګوره په بو زیارت ته راشه مین سړک نه واله تر زیارته پورې بازار نو پروسه کال یې زه هلته موټر خراب شو ما راشه دا په بو میا صاحب زیارت به وکړم چې په دروازې ورننوتم نو ما نه مخکې ښځې روانې دي او دا زلمي هلکان اوس په دې دوکانونو ناستې دلته راشه دلته راشه دغه واخله که نه او دلته راشه که نه دغه واخله بړې واخله مالونه واخله یو ښځه ورخوشې کړي او تماشې وکړي ښځه روډ باندې وګورئ تماشې وکړي موټر کې ماسخوتن مانځه نه وروسته راشه مال روډ او فورډ روډ باندې یو چکر ووه هر قسم ګډه دي چې خوښه یې درته به ملوي دا هغه ذلیل قوم دا هغه شرمېدلی عمل زه د اورېدو خبرې نه کوم دا یاد لرئ چا پړه کې سبا به دا وایي چې یاره مولانا صاحب دا اوس خبرې نورې خبرې په کار دغه ستنې دي دا خو د کونینو ستن وه دې د کونینو نه ته به کوزېږي دا خبرې دا ډېر معقول چې کېږي دا د ضیاءالحق تالي سټر دا د ضیاءالحق تالي سټ دا به سبا دا وایي یاره د معقول مجلس په کار دا معقولو دی خو وګورئ ځان بربنډول ګناه ده لیکن د کونینو ستنه درد زیات کړي نو دا ځای به ورته بربنډین ونه به درته وایي او که چا ډېر ټر پر وکړو ما پسې جواب وکړي زه بیا راځم تاسو پرېږدم که زه د حکومت پوزه پې نه پاکوم زما مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی بنده بسی او د هغه نه یره کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے عزیزانو داور کبه مې په تصور کې راځي چې زه د صوبایي قومي اسمبلۍ ممبر شم زما په اومه پیړۍ د نالکي خدای دې داسې شرمېدلې ممبري ماله نه راکړي کبه مې په تصور کې چې زه د وزیر شم زما په اومه پیړۍ د نالکي وزارت 11 کرتې ما پسې کور ته راوړی کور لا دلته د نوخار یو تارپیټو دی هغه ورپسې درخواستونه او زیګزیګۍ کولې یو تارپیټو دی لکه دا پیپلو د تیلو پیپې ته دی چې واسکټ وراغوستی هغه ورپسې زیګزیګۍ هم مړ کېدو رامړ ما پسې کور ته راوړ کور 11 بجے آخرینه ځل تو سارے نالوں میں سے بڑا مزہ آتی تھے کم کرتی ہیں کہ انچ کرتی ہیں تو مال میرا ایک مطالبہ ہے 1 کروڑ روپے راکې چې د لندن بینک کې کېدم بیا به وزیر ویلا سلام چې وزارت نه لري شم والله که د اوس نه بغیر بل ټکی راته څوک چاړو دلې اوسېږم نه بیا زم لندن کې به دا اوس چې زما خبرې دا کنځلې په شوق اورئ د وزارت لکۍ را پورې نشته پوهېږئ چې دا ملنګ دی سپېره دی زمونږ په شان وزیر شمه بیا به زما خبرې داسې وانه وایي د یار در به په هزار درمان ورنکما ما به وی چې د مفتي محمود مرګرتیا په خدای قسم که د ضیاءالحق په کرسی ورکما ما یو ځل هغه له لاس ورکړی و او هغه لاس نه زوی سره اوس تازه کړی دی انشاءالله العزیز کمزور یم زما اوس 55 کاله عمر پوره شو اوس ما عمر دومره نه دی خو 40 کاله خو زما د تقریرونو وشو دغه چغو چغړبو د دنیا غمونه هر یو درد سر حاجي محمد امین صاحب د خدای وبخي
هغه به یو د دنیا غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي دا مصیبتونو بوډا کړه خو داسې بوډا نه یم چې دا عبدالګان بران اخلاص شي پرېږدم نه او نه به دوی د دې ترکو اسپو سره داسې په کلاو زړه رانه وګرځي هغه ورځ فلاین کوچ کې یو سړی او ښځه بربند ناست فلاین کوچ والا چېرته زما ټیپ به لګولي چې لګوله چې دوی له راغلی ده ټکه نه چې دا نو عرض مې دا و چې دا د خدای بله مهرباني ده چې زه هر ځای ته خو نه شم رسېدی نو دا د کونې نو ستر دوی پسې ګرځي که د بکور نه روځي دغه بلا ورته لګېدلي که په سړک رواني که دکان کې ناستي دغه بلا ورته لګېدلي نو ما ته وایي چې بجلیګر ملا خدای دې په خړ سیلاب یوړی که په اور کې دله پراته مال والله کم پرېږدي نو زما عزیزانو واحده ډله جمعیت العلماء اسلام د ملنګانو د فقیرانو او د درویشانو والله که نه فنډ شته نه پیسې شته نه کنوینس شته د سوال په اوبو ژرندې ګرځول د سوال په ټول نظام هم د سوال په اوبو چلي که جلسه کوو چېرته صاحبه 2 لکه ځایه کې ورته چندې مندې وي هېڅ نه لر لیکن زور دومره لرو چې د پاکستان د ابتدا نه واله تر ضیا پورې یو حکومت بمرانه د شرافت په نظر نه کوزېږي په زیړه خپم ټول ورک کړي دي او د دم کفیر یې ورپسې لمبر دی ما ته چا وی چې تی نیولی نه یو څه پورې ما وی قیوم خان نیولی ومه جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی ومه جنازه مې وکړه یحیی خان مارشل الله ایکټ لاندې نیولی وم بیا 4,000 روپۍ جرم کړمه جنازه مې وکړه بوټو صاحب نیولی ومه جنازه مې وکړه مالدا هوښیار دی پوه دی چې دا سپېره ملا دی غرکۍ د ستام جوړې همې نیسه که دا ونیومه نو څه چل بوش نیو باندې صرفه چا کړې زهر دی باچا شب قدر قلعه کې یو کال نظربندم په بارډر مې حکومت کوی بارډر والاو به چې څه ښه شی پوخ کو ماله بیا راوړم پېښور جیل کې هم د ایوب خان وخت کې قسم په خدای دی د جیل قیدیانو به د جمعې په شپه راته حلوا پخوله اریپور جیل کې ومه 300 کسان ستاسو د دې درګۍ مرګري هم ما سره اجي قدرګل دی وغیرہ یو پکې کټکول نامه ده ما خیال دی پیژنئ دی دا ما سره یو بارک کې قسم په خدای دی یو ورځې د ګردې درد راته شوی چې 400 کسانو ټولو راته جړل تاسو پوښ ښځې راته چې جواب راولېږلو چې خیال کوه معافی باندې خلک را شروع شوي دي معافي ونه غواړې ما مې زوی ته وې مال مور ته دې وایه چې تا به روژه کې پېشمني ته پاسوم کټله به دې ټېله ورکړه چې پاسه پېشمنی دی او مال دلته چې مې خلک پاسي اول مې خپې چاپي کي بیا راته وې استاد پاسه پېشمنی تا نه مې قدر ډېر دی دلته تاسو خیال راغی نو عرض مې دا چې زه که جیل کې م والله مزې کوم جیل کې او که بهر م مزې کوم نو فکر نه کوه نیو خبره نه ده خبره د دې ده تاسو ته اپیل کوم او د سخاکوټ خلکو ورورولۍ یې درته کوم په ایماندارۍ یې درته کوم چړک یو درد پیدا کوي چې خدای تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څو د پاکستان قانون قرآن کړی که دا درد هم پړه کې و او مړه شوی نو د خدای نه به لوی د نجات بایي باقي د ضیاءالله په وزارتونو په اسملو ممبرانو چې دوکه نه شي که ویاړی میړی هم خراب وي او څه چل پکې و جوړې کوي جوړې را جوړې کوي پرې او د اسلام تمه تې مه کوئ
تاسو خیال راغی دي پلانه شوي کوڅې شوي زمونږ علاقه کې سړک و منبر ته مې وایي چې هلکه دا سړک کې کول غواړي ویلې چې بچیا چې په دې هفته کې شروع مه که نو ته د ځان تماشه و قسم په خدای چې 3 ورځې تېرېدل شروع یې زه به منبر له ورځم ورته به مینت کوم چې منبر چې رواني د ګریوان نه یې ونیسي او په سړک کې راکاږي چې تا ته ما د پلاني کار ویلي ولې دې ونه کړو او که ستا خبره څوک نه مني نو استعفا ولې نه ورکوې په دې خبره پوهېږې استعفا ورکړه د دنیا خبره دې هم څوک نه مني او د دین دې نه مني نو ناست پکې چلی نو زما عزیزانو جمعیت العلماء اسلام سره زما دا ایمان دی چې تاسو به په دې میدان کې کلک ملا تړئ دا مې درته په هغه مینه قسم دی چې کومه مینه ستاسو مولانا فضل الرحمن سره ده یا کومه مینه ستاسو مفتي صاحب سره وه یا کومه مینه هم داسې بونډی غوندې ما سره ده خلاص به دا ټولو چتوی چې د نن نه بعد به اسلامي نظام راوستو دپاره موږ د جمعیت ملګري دواړه لاسونه دواړه عزیزانو زه چونکې دا میاشتو شوه چې روزانه جلسه ده نن پکې لا 2 شوې مولانا فضل الرحمن ته مې بله ورځ وی ما وی چې یو هلک و د چا جینۍ مخ ته یې لاس یوړو نو جینۍ ورته وی خاطر دې ډېر را باندې ګران دی ما په ملاله کوکی لاس کله پرېښود ما ستا ډېر لوی خاطر دی ما خو به په 2 میاشتې کې هم چېرته یو تقریر نه کولو خو ستا د خاطره مې ځان ملنګ کړی دی تاسو عاشقان یقیني نه یې عاشق دړی ضروري عاشق دې ته وایي چې لیلا او مجنون په لاره روان دي نو ورته یې هلکه ته دلته کښېنه زه کور ته ځم بیا راځم مجنون کېناستو لیلا کور ته لاړه روټه یې تیاره کړه خدمتګارې ته یې ورکړه چې لار کې یو ملنګ ناست دی هغه ته دا ورکړه روټه یې چې ما ته ګورې ما ته لاری دی یو پتہ نه لګي مولانا صاحب درته یو تنظیم واورلو خو ما وی چې دا ملک توره شړی ده او په صابون د سپینه نه کې عبدالرحمانه شړی چې د وړی اصل یې تور دی د دې خندیر بیکار دا قوم د زړې ګډې رونه دي اور چا پسې بین بین نارې یو خو ما درته وی چې دې خوشفهمۍ کې مبتلا نه شي چې سخاکوټ کې لویه جلسه وه چې ډېره لویه دنیا راغلې وه څه وګوره چې ډېر خلک که سبا جنیجو دلته راغی بیا دا خلک ګوره ورته بنایي که ضیاءالحق راغی بیا دا خلک ګوره ورته بنایي که چیف منسټر صاحب راغی او بیا د دوی دا ټوکری کېدو وګورئ که بل کوم وزیر راغی صاحبه دا ګوره دا د ګډې رونه دي چا چې ورته د جوار شین بوټی وښودلې نو دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږي ما پېژندلي زما عزیزانو عرض داو چې سوال په ملک کې زما په نظر کې یو خیال دی د هر چا لکه عبدالرحمن جامین طالبانو ته وایي ستاسو زړه کې څه خیال دی هغه وایي صاحب ستا زړه کې څه خیال هغه ورته وایي بود در جهاں هر کسے را خیال ہے مراحت در دل خیال محمد بود در جہاں ہر کسے را خیال مراحت در دل خیال محمد خیال دے دنیا کے دارچا پل پل کیا زما
ایمان، دین، مذہب، سیاست، هر څه په دې یو ټکي به قربانوم چې تر هغې به په دې ملک کې زما جمع او زما حرکات سکنات په آرام نه کینی چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی دی. د پاکستان کما به یو حکومتم په دې 40 کاله کې منلی نو زه به 40 ځله مسلمان نه یو ابله خبره ده چې پاکستان حکومت سره یو سٹیمپ دی نجریه پاکستان نجریه دوی سره نور تریسته خو چې څوک د دوی خوښ نه دي نو دا د نجریه پاکستان خلاف دی. نجریه اجراګانو نظریه پاکستان څه شی و؟ نظریه پاکستان څه شی و؟ د ریفرنډم په زمانه کې تاسو نو ویلي چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویلي کنه د دوی او د نیشنل سرخپوش او خدای خدمتګارو ټکرو منځ کې مسلم لیگ او د دوی ټکرو خدای خدمتګار وی چې هلکه پاکستان جوړوئ نو غل به کوم ځای کوئ دا ډرامې ورپسې شروع نو دوی راپاڅېده دوی وی چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مطلب یې څه چې کدی نه پس دې خلقو پاکستان ته غلطه خبره وکړه نو کافر ته ووایي فکر ته په کفر لګو. تاسو خیال را نو نظریه پاکستان خو لا الہ الا اللہ ابتدام د پاکستان مسلم لیگو کړې وه او انتهایم په مسلم لیگو وشوه. ٹھیک شو نو ابتدا او انتها دواړه ستا په لاس کې دي. په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پې ګورې وګوره چې ته د لا اله الا الله سره په دې ملک کې څه تی لګیا یې او په غبرګو دې هغه ړانده شي چې څوک د ده د بقا دعاګانې کوي. په 10 کاله کې د دنیا د هر ګوټ نه چې اسلام په خپلو خپو را روان ویم نو اوس به پاکستان ته را رسېدلی بیا عزیزانو د دوی دا